اوس مهال د کورونا د بحران له کبله د جاب سنټر د اضافه پیسو په اړه ډېرې ګنګوسې اورېدل کیږي. ډېر کسان د دې پیسو غوښتونکي دي. د دوی دلیل دا دی چې د کرنټین لپاره تیاری کوي او د دې کار لپاره باید خواړه او نور اړین توکي رانیسي، کوم چې ډېرو پیسو ته اړتیا لري. خو اصل خبره دا ده چې دا ګنګوسه دروغ ده او جاب سنټر د کورونا بحران له کبله چاته اضافه پیسې نه ورکوي. البته تاسو کولای شئ چې په یوه میاشت کې 100 اضافه یورو ترلاسه کړئ، خو په بله میاشت کې به 100 یورو کمې درکړل شي. د دې ترڅنګ له جاب سنټر څخه د قرضې غوښتنه هم کولای شئ. دوی بیا هره میاشت ستاسو له پیسو څخه 10% کموي او د قرضې په پیسو کې یې مجرا کوي. دا کار تر هغه وخته کیږي چې د قرضې ټولې پیسې مجرا شي. که څوک کار پیدا کړي بیا باید له خپل معاشه دا قرضه بیرته ورکړي.